بدا يخ دا څنګه مخ بدا يخ ما دم نه ما ولي ما اروح ما زيري ما يجي لا صبر بني باشا يا غير تصات لا بجو باشا دم نه ورا يخ ولا تم باشا يا جلاس كده بالنا يا تو بردا اختار مش ما كنت هوكر تمكو ما چون دا وبدي ورا دا ما کستان دا کېل ته جوړ کړیو مالته بو په پاشه دا خو سم د ساتل په لاس ورسي بلا کې در باندې پاشه نه بلای موږ مو وام کې بسم الله الرحمن الرحیم ټولو ملګرو ته ښه راغلاست وایو په خیر راسئ اختر مو مبارک سه دا خدای دې وکړي چې دغه د روژې مبارکې ورځې او شپې په ډېر ښایسته موسم کې په ټولو ښه په خیر تېرې سوي د خوشحالۍ ځای خو دا دی چې همت صاحب د اختریز رنګونه نوم خپرونه کې چې رښتیا هم اختر او هم رنګونه دا په رښتیا سره د رنګونو خپرونه ده د خوشحالۍ ځای دی چې نن ستاسو سره یو په خیر راسئ هغه خوشحال بابا وایي 400 کاله مخکې وایي که طالع او هنر دواړه سره کښېږدي زه خوشحال به پکښې ونیسم هنر دا د هنرمندانو برکت دی چې نن د هنرمندانو په بغل کې یو او د هنرونو ترڅنګ ژوند کوو ځکه انسان هنر ته اړتیا لري او هنر خپله د ژوند ښکلا ده او دغه ښکلا هر هنرمند ژوند ته ښکلا ورکوي دا تاسې یاست چې ژوند ته ښکلا ورکوئ او هر هغه څوک چې د ژوند څخه خوند اخلي هغه هنر دی هنر تاسې ژوندی ساتلی دی زه په ټولو ویاړم دلته د هر یوه په اړه که سړی وږغېږي هغه به ډېر وخت ونیسي راځم چې ډېره هغه رسمي مقدمه نه سي د هندارې په اړه به یو دوې خبرې وکړم همت صاحب او ځینې نورو دوستانو کله کله دغه فردي فعالیتونه شروع کړي او ما یو ورځ ورته ویله که چیرې دغسې یو نوم ورته غوره کړو او ټول دلته کوم ممثلین چې وي هر هنر چې لري د هغه نامه د چتر لاندې یا هر هغه څوک چې مثلا ګروپي کار وکړي یا په اصطلاح په دې برخه کې چې هر هغه څوک چې د هنر ترڅنګ په کسب و کمال یا نور څه کې هغه تجربه لري نو د دې هندارې د لارې څخه به خپل هغه هنر کلتور افغاني کلتور ښه انعکاس ورکولی شي په دغه هنداره کې او هنداره مو جوړه کړله د هندارې لوګو د هندارې خپرونه او همداسې د ویله چې زه بیخي دغه دومره خپرونه زه اختر ته ځانګړې کوم ما ډېره خوښه سوه نو ستاسې په مټ باندې کیدلی شي چې موږ تاسې هغه افغانۍ اصل فرهنګ د هندارې د لارې څخه ټول نړیوالو ته ورسوو د خوشحالۍ ځای دا دی چې موږ په دې کندهار کې په افغانستان کې بالخصوص په کندهار کې دغسې تکړه ممثلین لرو چې نن سبا یې په ټوله نړۍ کې هر افغان پیژني او هغه کې نومونه زه دلته یادوم 3-4 بیخي ډېر مشهوره دي زموږ سره دغه په مجلس کې ناست دي ښه خبره دا ده چې موږ تاسې د دغسې هندارې د لارې یا دې ته ورته نور پروګرامونه موږ تاسې ایجاد کو او د ممثلینو یوه ګډه هسته رامنځته کو او دا کیدلی سي فردي کیسه ده مهمه نه ده چې یو چا ته وګورو یو سپانسر دي څوک پیدا سي یا دي یوه اداره یا دي دولت ته په تمه سو یا دي نورو چا ته په تمه سو دا موږ تاسې یو څه کولی سو هنرونه وه چې یو وخت په ویتنام یو وخت په نورو هیوادو کې کله چې پر هغوی باندې د سکوت حالت راغی هغوی یوازې خپل وطن او وطنوال په هنرونو باندې وساتله او دا په دې خاطر چې لومړنۍ یې دوی چې جوړ کړله تر سکوت تر هر څه وروسته دوی د تیاترونو مرکزونه جوړ کړله او تیاتر و چې دوی د خپلو خلکو ته یو ښه روحیه ورکړله نن سبا زموږ تاسو په دغسې حالاتو کې خپلو خلکو ته هغه روحي سکون چې نه لري او هغه په دغه هنر باندې په خپرونو باندې په ځانګړو پروګرامونو باندې دوی ته یو ښه روحیه ورکولی سو نو خدای دې وکړي چې هنداره لکه څنګه چې مې ویل همت صاحب ورسره دغه ټیم چې دی سهیم صاحب و خان احمد افغانمل و اخشی و دغه تاسې ټول اجمل و خپل عبدالي صاحب و حادي صاحب و فضلي صاحب و قریشي صاحب نور ملګري دغه ټول په ګډه سره د ده سره او دی بیا ستاسو سره په ځینې پروګرامونو کې همکاري وکړي که د یو بل ته لاس ورکړو نو هغه خبره ده چې موږ تاسې انشاءالله ماتیږو نه نو د اختر خپرونه ده خدای دې وکړي چې ډېره رسمي نه سي زه
دغه خپل سټیج چارې او د پروګرام چارې دوه ملګرو ته سپارم چې راسي او خپل دغه خپرونه هنري خپرونه او شایسته خپرونه مخته بوځي. ګران سهیم صاحب ته بلنه ورکوم او ګران همت صاحب ته بلنه ورکوم چې راسي او دغه خپرونه نور مخته دی بوځي. ډېره مننه. اختر مو مبارک سه او په خیر راسئ. لومړی زما درانه همکار ته هم ښه راغلاست یو سهیم صاحب په خیر ښه راسئ. د اختر ماښام دی. مبارک سي. ډېره مننه د خوږو ګډونوالو څخه هم یوه نړۍ مننه چې راغله او زموږ دا پروګرام یې لا هم را رنګین کړي او موږ واقعا ډېر خوشبخت یو چې نن د داسې چا په مابینځ کې ګډون کوو چې کلونه مو د دوی په اصطلاح په څنګو کې تېر کړي دي. د دوی سره مو روژه په روژه کارونه کړي دي او نن دا دې پروګرام ته زموږ بلنه په ډېر ښه او صحیح طبیعت سره ومنله او راغله. ډېر تشکر. خدای دې راولي په خیر دې راسي او موږ هم خوشحاله یو چې په داسې یو شانداره مراسمو کې د دوی څېرو ته ګورو او یو خو اختر هم خوشحالي لري او بل دا د دوی ناسته بیا هم پر موږ باندې ډېر ښه تاثیر لري او لیدونکي دې مو هم یو ډېر خوندور او شایسته سلام ومني او همدارنګه د اختر مبارکي دې مو ومني. نو سهیم صاحب پروګرام رافیل دی او فکر کوم چې میلمانه هم تیار دي چمتو دي دې ته چې راوي غواړو او د دوی سره د زړه خواله وکړو. څنګه دې خوښه ده؟ بیخي مې خوښه د دې تر مخه چې میلمانه راغواړي زه به یو بیت درته وایم. او واو. یو شاعر دی ډېر جالب شعر دی او ډېر ما خوښ شو که نه. نو په دې خاطر مې غوره وبلل چې په دې خپرونه کې وویل شي. نو دی وایي چې ما د پېښور نه تر ننګرهاره پورې راوړل چې ما د پېښور نه تر ننګرهاره پورې راوړل بنګړي دې مړې دومره خو به مات پکښې راځي او زموږ د کوڅې دا لښتی ښه ستا پر کور راغلی زموږ د کوڅې دا لښتی ښه ستا پر کور راغلی. نو ما ویل چې څنګه میوجات پکښې راځي. واه میوجات. نو تر اوسه چې د اختر په ورځو کې د اختر خبرې واورو لکه تا چې د میوجات خبرې وکړلې واقعا دا ډېر ښه ولګېدلې. نو فضلي صاحب راوغواړو. او فضلي صاحب راوغواړو. بیا ډېر چکچکه کوو فضلي صاحب. په واقعیت سره چې ډېره ښه خپرونه او ښه پروګرام ته متوجه کړې ده. ډېره مننه. ولې چې هغه پخواني یاران انډیوالان دوستان بیا سره وینو او داسې موقع ډېر وخت بعد لاسته رسېږي. بالکل. نو اختر دې مبارک شه. په خیر راسئ. اختریز رنګونه خپرونه ده او اختر دی همدارنګه میلمانه دي او لیدونکي دي ټول دې ته په تمه دي چې د فضلي صاحب څخه نوي څه واوري. که څه هم ستا هر شعر چې څوک بار بار اوري دا فکر کوي چې نوی دی که نه. فضلي صاحب خو نو حتما د ځانه سره څه لري. هغه پخواني خلک متل کوي وایي انا بې ګوډې نه یې. نو فضلي صاحب څخه بس حتما یو ګوډ ورسره په اصطلاح یو خوږ شعر ورسره شعر مې تیار کړی دی د اختر دپاره. هغه به درته ووایم هم د لیدونکو دپاره. نو زړه مې دی چې په یو طرز کې درته ووایم ولې نو چې شعر سي هم طرز سره سي باره باید څه مزه وپاشي. اجازت دی؟ مهرباني. هر څوک ډېر خوشحالیږي په اختر کې هر څوک ډېر خوشحالیږي په اختر کې شیشې میوې رسیږي په اختر کې شیشې میوې رسیږي په اختر کې د خپلو مشرانو ځو لیدو ته د خپلو مشرانو ځو لیدو ته و موږ ته هوسیږي په اختر کې هر څوک ډېر خوشحالیږي په اختر کې هر څوک ډېر خوشحالیږي په اختر کې دا پر هر مسافر وي دوه اختره دا پر هر مسافر وي دوه اختره و کور ته رارسیږي په اختر کې څوک ډېر خوشحالیږي په اختر کې
هر څوک ډېر خوشحالیږي په اختر کې باید پر هر مریض وکړو پوښتنه باید پر هر مریض وکړو پوښتنه رنځور په زړه ژړېږي په اختر کې هر څوک ډېر خوشحالیږي په اختر کې هر څوک ډېر خوشحالیږي په اختر کې په زلباري هر دوست و اشنا وینم په زلباري هر دوست و اشنا وینم چې غېږې ته رالویږي په اختر کې هر څوک ډېر خوشحالیږي په اختر کې شیشې میوې رسیږي په اختر واقعا ډېر خوند یې وکړ فضلي صاحب دا شعر دې تر اختر مخکې جوړ کړی دی که نه په روژه کې جوړ کړی دی نو طبعا هغه وخت انسان ډېر وږي که نه او ډېر تږي او اختر ته ډېر لیوالی که نه لکه موږ تاسو چې اکثریت وخت په دغه روژه کې چې ډېر ګرمي به راباندې تېره سوې وه روژه ماته به تږي انتظار اوبو ته به تږي وو که نه نو یعنې دا په یو ډېر لوی احساس سره لیکل شوی دی دا شعر په یو ښه احساس سره ښه انځورونه پکښې ځای پر ځای سوي که نه بلکل د روژې سترګې د روژې دماغ دی ګوره هر څه یې پکښې کي میوه باید خو د اړوند چې د اختر سره کومې خبرې هغه باید ورولوېږي شعر ته او چې باید انسان څه وکړي په اختر کې هغه هم باید ورولوېږي یعنې د مریض پوښتنه ده د مشرانو لیدل دي دغسې د یارانو دوستانو لیدل د میوو خوړل دي که نه د میوو خوړل دا یادونه باید وکړو نو بیا هم د مسافرو لپاره یو چکچکه هم کوو او د دغه فضلي صاحب هغه کوم شعر چې اوس و هغه هم ورته ډالۍ کوو د مسافرو په ویاړ دا چې خاص مسافرو ته ډالۍ وي فضلي صاحب بل څه لرو ډېر شان شته ښه نو موږ هم په تمه یو ښه اکثره یعنې هر څوک نه هغه اکثره یادومه چې باید داسې ونه کړي په پلاستیک کې مو پیچلي دي غابونه میلمنو لاس ورنه وړئ خاص په فکرو کې باندې واخې ښه خوندونه میلمنو لاس ورنه وړئ دا خپل کوچنیان کې ورڅه لیري پر غابو ونه مشلي خیري دا خپل کوچنیان کې ورڅه لیري پر غابو ونه مشلي خیري یخو شربتو ته مه وهئ چشمکونه میلمنو لاس ورنه وړئ زه خو لرمه غټ سترخانه پر پراته سل رنګه شیانه زه خو لرمه غټ سترخانه پر پراته سل رنګه شیانه زما سترخان نیټ کې ګټلي ډېر لایکونه میلمنو لاس ورنه وړئ خاص په فکرو کې باندې واخې ښه خوندونه میلمنو لاس ورنه وړئ او په پلاستیک کې مو پیچلي دي غابونه میلمنو لاس ورنه وړئ دغسې هېڅ نسئ روانه ورکئ کوچنیانو ته سلیانه دغسې هېڅ نسئ روانه ورکئ کوچنیانو ته سلیانه زما کوچنیان پرېږدئ چې وکړي خوراکونه میلمنو لاس ورنه وړئ میلمنو تاسو یاست راغلي تحفې مو ماته څه راوړي نو دا پوښتنه هم ضروري ده میلمنو تاسو یاست راغلي تحفې مو ماته څه راوړي فضلي راغلی پر ما جوړ نه کړي شعرونه میلمنو لاس ورنه وړي او په پلاستیک کې مو پیچلي دي غابونه میلمنو لاس ورنه وړي خاص په فکرو کې باندې واخې ښه خوندونه میلمنو لاس ورنه وړي نو دا فضلي صاحب دغه شعر باید موږ تاسې کاپي کړو د ځانه سره ثبت ریکارډ خو ستا بیا چې کله میلمانه راځي خپله خو یې نس ورته ویلی باید هغه ورته نشرومې ورته کوي او بل ما صاحب د
د زموږ د کوچنیوالي اخترونو که ستا په یاد وي چې کله به د دوستانو کره ورغلو نو هغوی به علیحده داسې یو غاب علیحده داسې دغه میوه به وه نخود و نوکل و کلچه به و دا به جیب کې راواچول اوس دا کیسه بیخي سرچپه وشوې د پلاستیکان دي وروره پر غابو باندې اچولي دي لکه فضلي صاحب چې بشیر کې وفرمیل چې لاس به نور وړي بس د فکر او د خیال کې به خوند به راغلی نو ډېره زیاته مننه محترم فضلي صاحب یوه خاطره به دې هم را سره شریک کړې که څه هم اختر دی نو داسې یو خاطره چې په مربوط دغه ستا د شعر او د شاعرۍ لکه ځینې وخت که تاسو لیدلي وي یو شاعر په خپل شعر پسې ګرځي په جیب کې شعر څخه ورک سوی وي که نه ذهن یې څخه هغه الفاظ ورک سوي یا هم اکثریت وخت داسې سوي چې دغه د سودا لیست چې را ایستلی پر سټیج یې ویلي داسې به څه نه در سره سوي یو وخت یو ځوان راغلی ول پر عبدالله باندې یو غمجن شعر جوړ کړ پر عبدالله باندې یو غمجن شعر جوړ کړ نو غمجن شعر خو پر مړي باندې هغه نو حاجي عبدالله نومېده یعنې د دوی قومي مشر غټ خان ما کرا په شعر کې مړ کړي چې کله غزل پورته سوه ګرده وروره غزل پورته داړې ناست سړی ژوندی دی ولا جالبه ده دا ویډیو بالکل دا ډېره جالبه ښه نو ډېره مننه فضلي صاحب یو شعر به راواورو د فضلي صاحب وروستی شعر به واورو یو مې دا زه سره به مصلحت وکړم یو هغه شعر دی چې اکثره څوک د وطنه څخه ځي یو پر هغه موضوع مې جوړ کړی دی او یو د نیستۍ شعر دی چې ته لازم موږ کوښښ کوو چې د لیدونکو خوښ شي دوی څه وایي د تالار حاضرین چې دا ولا جالبه موضوع ده نه ما البته دا مې جوړ کړی دی نو کمپوز ما د یو مشر عبدالکریم جان کاکو زموږ مشر د هغه کمپوز مې اړولی ځوانان بیکاره دي روان دي وطنو ته د بل مفلسه ګرځي مدام ګوري ولاسو ته د بل ځوانان بیکاره دي روان دي وطنو ته د بل مفلسه ګرځي مدام ګوري ولاسو ته د بل چې یو سرای د کرایې خرڅ د کور هم په پسې چې یو سرای د کرایې خرڅ د کور هم په پسې بچیان یې ناستې لویه خدایه دروازو ته د بل ځوانان بیکاره دي روان دي وطنو ته د بل یو خوا نیستي بل بیکاري ده پر موږ څه تېرېږي یو خوا نیستي بل بیکاري ده پر موږ څه تېرېږي عادت یې نه و خو اوس ګورې و جیبو ته د بل ځوانان بیکاره دي روان دي وطنو ته د بل بوی خو یې مفتي که دوی مال لري هېڅ نه رسېږي دا یو ټوکه پکښې کېده بوی خو یې مفتي که دوی مال لري هېڅ نه رسېږي سږمکشي کومه زه وکبابو ته د بل ځوانان بیکاره دي روان دي وطنو ته د بل خپل ځان یې هېر دی خو د بل دنیا ته کوي حساب خپل ځان یې هېر دی خو د بل دنیا ته کوي حساب په زلباري ګوري حیران و تعمیرو ته د بل ځوانان بیکاره دي روان دي وطنو ته د بل ډېره مننه ډېره مننه زما له زړه به سم نور خپلو یارانو ته به نوبت ورکړم مهرباني بیا به انشاءالله بانډار سهیم صاحب میلمانه خو هم لرو لوبې هم شته نو څنګه دې خوښه ده چې یو هنرمند بیا هم راوغواړو او اختریز مجلس ورسره وکړو او همدارنګه په وروستیو کې لوبه هم ورسره وکړو بیخي دغسې ځکه دا مجلس یا دا پروګرام جوړ شوی دی خو د هنرمندانو دپاره دی او دوی به راځي خپل هنرنمایي به کوي په اصطلاح بالکل په اخر کې کوم لوبه سره ترتیب شوې هغه لوبه به رښتیا هم بالکل ترسره کړو بس په لیست کې څوک دی بس نور نو تا ته نو زه به تا ته اختیار وسپارم چې څه وایه چې ممثلین خو هم راغلي دي او شاعران هم شته نو چې کوم هنرمند به مخکې کړو نو دا به ابدالي صاحب چې کله کله د بابک په رول کې هم راڅرګندېږي ابدالي صاحب به یې ترڅنګ به چې اجمل ملتپال صاحب بالکل بالکل او هادي صاحب دوی درې چې راسي سټیج ته بیا به هغه لوبه مو رښتیا هم په خیر دې راسي